دوستانو یو ځوان و چې هغه به پر لارې نجونې یا ښځې ولیدې نو هغه ته به یې کتل او دا د ده عادت جوړ سوی و. دی د دې عادت څخه ډېر زیات پریشانه و، خو دا عادت پرېږدنګ د ده دپاره ډېر زیات مشکله و. نو دی یو بزرګ خواته ولاړی او هغه ته یې خپله پریشاني بیان کړه چې زه چې کوم وخت بازار ته راوځم زه د نجونو او ښځو ته ګورم او د ده عادت څخه مجبوره یم. دا عادت زه څنګه پرېږدم؟ ته زما سره څه مدد وکړه چې زه دا عادت پرېږدم. دا بزرګ ده ته د شیدو یو ډک ګیلاس په لاس ورکړي او ده ته یې وویلې چې ولاړ شه د بازار چکر ولګوه. اور ساعت د ده سره یو شاګرد واستاوه. یو شاګرد ته دا حکم ورکړي چې کوم وخت دا ګیلاس یوه کتره شیدې ایله سي نو ده ته د ګردو په مخ کې پر مخ باندې یو زورداره چپلاخه ورکړه. دا ځوان بازار خواته ولاړی او بیرته دا بزرګ خواته راورسېدی او بیا دا بزرګ پوښتنه جن وکړه چې څنګه سو تا په بازار کې یو نجلۍ یا ښځې ته وکتل؟ دا ځوان ورته وویلې چې زما ټوله توجه خو پر دا ګیلاس باندې وه. زه د دې څه یېرېدم چې دی ناکه زما څه دا شیدې توی سي او په ټول بازار کې زه د ګردو مخ ته شرمېده سم. ولې تا شاګرد ته دا حکم ورکړی و که چیرې زما څه یو څاڅکي هم شیدې توی سوې نو دی به ماته چپلاخه راکوي. دا بزرګ ورته وویلې چې بالکل دغه حال د یو سچا مسلمان یا مؤمن ده وي. دی د الله پاک څخه بیریږي او د قیامت په ورځ د ټولو په مخ کې د شرمندګۍ څخه دی بیریږي. اور دا ایمان والا د الله پاک څخه بیریږي ولې دی د آخرت په ورځ د هرې ګناه د جواب ورکېدنګ څخه هم بیریږي. نو لہذا د دوی ټولو توجه پر آخرت باندې وي. په قرآن مجید کې الله پاک دا فرمایلی دی چې ته و مؤمن سړیانو ته دا ووایه چې خپلې سترګې لاندې وساتئ او د خپلو شرمګاو حفاظت وکئ. دا د دوی دپاره ډېر پاکیزه دی او الله پاک په هر څه خبر دی چې دوی یې کوي. امید لرم دوستانو چې دا ویډیو به تاسو ته ډېر خوند درکړي. که تاسو دا رقم مزیدار ویډیوز غواړئ نو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وسلام.